کچری ستاسو یا ستاسو د ماشومان په وجود کې د سکروي بیماری راشي، یعنی دا یو داسې بیماری ده چې په دې بیماری کې د انسان په وجود کې دننه د وټامین سی کمی ډېر زیات راشي چې د هغې په وجه باندې د انسان په جسم کې د وینې کمی راشي، کوم ته چې انیمیا ویلی شي، او د هغې سره د انسان په وجود کې د طاقت کمزورتیا هم راشي، کوم ته چې وټامین ډیفیشنسي ویلی شي. د دې سره د انسان چې کمې مسوړې دي هغه هم ډېرې زیاتې کمزورې شي، او کله هم چې انسان ته څه زخم ولګي نو هغه زخم هم جوړېدو کې ډېر زیات ټایم اخلي. د دې سره د انسان چې کومه سرمنده هغه هم ډیره زیاته کمزوري شي او صحتمنده نه وي. او د دې سره کچري ستاسو د اډوکو کمزورتیا وي یا ستاسو د پټو کمزورتیا وي، او کچري د دې سره د انسان په وجود کې دننه د امیونټي کمزورتیا وي، یعنی دا یو داسې طاقت دی کله هم چې انسان ته بیماری لګیږي نو دا بیماری لګېدو نه وړاندې د انسان په وجود کې دا د بیماری سره جګړه کوي. نو دې ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم ډایلین شربت چې لیدي شي د علاماتو دپاره استعمالیږي، او دې ټولو علاماتو له ځکه استعمالیږي چې په دې کې دننه کم ملټي ویټامینز دي دا د ټولو علاماتو له جوړ شوي دي. او د دې ډایلین شربت سایډ افیکټ خو نشته، خو کچري تاسو دا د ډاکټر د هدایاتو نه بغیر یا د هغې نه زیات استعمال کړو نو دا بیا دا سایډ افیکټ رابلي چې دا زړه کچه کولی شي، الټې راوستلی شي، د انسان خېټه خرابولی شي، د انسان په سر باندې درد راوستلی شي، او د انسان چې کومه د خولې ذایقه ده هغه بدلولی شي. او کچري تاسو ته یا ستاسو ماشوم ته د ګردو بیماری وي یا د ینې بیماری وي یا هغه ته د وینې بیماری وي، یا کله هم چې دا ډایلین شربت اوسکي او د هغه په وجود باندې الرجی علامات راولي نو په دې دوران کې د استعمالولو نه وړاندې به خامخا تاسو یو ځل د ډاکټر نه تپوس کوئ. نو کچري دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ، دغه شان انفارمیشن دپاره آی ډي هم در سره فالو کړئ ځکه چې دا تاسو له فری آف کاسټ او د دې سره زموږ ټیم ته ډیره حوصله افزایي کیږي. شکریه، الله حافظ.